حدیث مبارک کے راضی وی چې ملا په مانځ کې سیده نشي کنا دې مونځ ته الله د سره اډو ګوري نه نو کوي ځان لنو په جماعت کې لګیا اوسن الله ورته نه ګوري لکه مونږ چې سمع الله لمن حمده وایو ملا نیغه کړي نه یو په رکوع کته ورشو نو ملا نیغه نشي رکوع له چې کته شو ملا لاس نیغه شوي نه یو بیا سمع الله لمن حمده وی په کوم مونځ کې چې ملا څوک نه نیغي الله دی مونځ ته اډو ګوري نه نو د رحمت په نظر ورته اډو ګوري نه نو ته دا مونځ چا لکې دا ته الله لکې او الله دی مونځ ته نه ګوري نو دا مونځ دی چې جماعت ته سړی راشي او ځان دومره ستړی کړي نو ښکلې سجدې لګوئ ښکلې سجدې لګوئ اوږدې اوږدې سجدې لګوئ ښکلی قیام رکوع سجده دا ډیر په اطمینان کوئ ډیر په اطمینان یې کوئ مونږ ته دا پتم نشته دی نه چې تکبیر تحریمه کوو الله اکبر وایو نو لاسونه چې اوچتو نو ړومبی به لاس اوچتو کو ړومبی به الله اکبر وایو دا پته راته هم نشته نه مانځه ته ودرېږو که نه الله اکبر نو ړومبی به لاس اوچتو کو ړومبی به الله اکبر وایو څه چل به کوو بعضې علما وایي لاس او الله اکبر یو ځای اوچت کوي الله نو لاس او الله اکبر یو ځای ووایه او صاحب د هدایې وایي نه ړومبی داسې لاسونه اوچت کا او بیا وروستو الله اکبر ووایه ډېره ښکلې نکته یې ویلې ده وایي ځکه چې ته لاسونه اوچت کې نو دې کې دې د غیر الله نه لویي نه پې کړله چې د الله نه علاوه هیڅوک هم لوی نه منم نو بیا وایي الله اکبر صرف یو الله لوی منمه ته یو دوه پیرې داسې نیت وتړه د مانځه ته چې ته د مونځ په خوند پوه شې چې لاس اوچتی داسې دې کړه وایي د الله نه علاوه مې د ټولو خلقو نه لویي نه پې کړله نه منمه بل لوی بیا وی الله اکبر نو الله لمی لویی ثابت کړله د غیر الله نبی نه پی کړله او الله لمی ثابت کړله ته بیا مون شروع که چې دی په خود پرېوځي نا براشي امام به ولاړي نیم به ټیټ شوی الله اکبر دا مون نه دی شوی ګورې علماو نه تپوس وکئ ښه تکبیر تحریمه دپاره قیام ضروري دی چا چې الله اکبر وی او دی ولاړ نو نو دا مونځ نه دی شي نو د هغې وره کې به را روانې چې امام رکوع له تللی دا وره نه ټیټ شي وی الله اکبر نو د قیام چې دی دا دې دپاره د تکبیر تحریمه دپاره قیام شرط دی شرط